سلامونه او نیکه هیله کوم د هیله چې تاسو ټول به تر وخت جوړو دغه جامې به په تمرسي زما راتګ همیشه مجبوري وي لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دي همیشه مې مهم ټکي راغستي او د ټولنې د اصلاح لپاره دا نو بیا زما مجبوریت جوړیږي چې د دې یادونه وکړم د مثال په توګه یو څو ټکو ته اشاره لرم د همدې لپاره چې دغه باقي نسل مو را جوړ شي او د دغه آداب خیال وساتي او د دې سره بیا موږ وکولی شو چې د خپلې ټولنې هغه نیمګړتیاوې اصلاح کړو او ښایسته راتلونکي ولرو زه د هغې ټکو یادونه کوم ملتیا مې وکړئ مننه یو خو چې کله په مجلس کې خبرې کېږي او یو کس په خوله کې خبره لري د دغه خبره نه اورېدل کېږي نه تکمیلېږي دا یو ډېر لوی او بد مرض دی د دې تر څنګ چې د خبره پوره نشي دا په خپل ذات کې بې احترامي هم ده د مجلس آداب هم نه دي حتی که دی بده خبره له ځان سره ولري د ده خبره باید واورېدل شي طریقه کار د خبرو داسې دی دای باید واورېدل شي تر څو د ده دغه خبره تکمیل شي او ده ته وښودل شي چې ستا خبره واورېدل شوه اوس د وجدان او د قضاوت محکمې ته پرېږدو چې دا منلو ته تیار ده او که نه دی بیا نو بل اړخ دی بل مشکل د ټولنې دا دی چې کله ته چاته مشوره یا خبره کوي یا نصیحت کوي دغه مقابل لوري ستا خبره د دې دپاره نه اوري چې دا دې ومني دی چې اوري صرف د دې دپاره اوري چې د دې دپاره یوه خبره را جوړه کړي او یوه خبره را سمه کړي او یو جواب له دې دپاره پیدا کړي چې دا ستا د خبرې رد وشي پر ضد د دې چې یو کمپرمایز یو حل لاره ورته وباسي درک دې کړي او ووایي چې ولا د دې مشکل دغلته دی او دغه مشکل به څنګه حل کړی شو درېیمه مسله که کله یو انسان نصیحت کوي او یو چا کې نیمګړتیا وسي او دغه شخص چې هغه کومه نیمګړتیا لیدلې ده او غواړي چې هغه چا ته نصیحت وکړي چې کوم نیمګړتیاوې لري نو هغه به ورته په دې سترګه ګوري چې ولا ځان نه فیلسوف جوړ کړی په داسې حال کې چې خبره بېادبي د ډېره معافي بېادبي د ډېره معافي چې غول به یې پوره لړلي د هغه اصلاح به د هغه د مسلمانیت د نګاه نه د ده فرض جوړېږي چې ورته یې وکړه د انسانیت د نګاه نه به د ده فرض جوړېږي چې ورته یې وکړه او دغه غلطي ور اصلاح کړي نو دا به ورته رامخکې او ورته به وګوري چې ولا ځان دې پروفیسر جوړ کړی دی پر ضد د دې چې داسې فکر وکړي چې ما بېادبي د ډېره معافي چې غول مې لړلي دي دا خبره کوي عقل په کار واچوي مګر دا خبرې نشته دا به وایي چې دا په ما ځان ښایي په ما باندې ځان غټ حسابوي نو هغه منفي فکر به کوي او دا به هم د نصیحت کولو نه ورته اوبه کړي نو دغه خبرې ډېرې مهمې دي چې خلکو باندې دي هغه خلک چې ورته نصیحت کوي غټ نه حسابوي او فی سبیل الله د الله د رضا دپاره دې نصیحت کوي چې د دوی فرض دي او د دې تمه دې هېچا څخه نه کوي چې پلانکیا به زما نه راضي شي پلانکیا به زما نه خوشحاله شي ته صرف د الله دپاره هغه کړنې کوه هغه څه وایه چې الله په راضي کېږي او پاتې شوه د نصیحت آداب خو باید د ستا زده وسي کله چې ته نصیحت کوي ځکه چې نصیحت آداب له ځان سره ونه لري اجازه هم بیا نه ورکول کېږي چې ته دې بل ته نصیحت وکړي ځکه نصیحت آداب یاد لرل دا لوی اثر لري او په دې باندې د ټولنې اصلاح زر راځي مننه کور ودان او باندې